السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د ژد یا مرغومي 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د جنوري له 3 سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. امریکا د وینزویلا پر ضد پوځي عملیات کړي. ټرمپ ادعا کوي مادرو نیول شوی کاراکاس یې ردوي. او د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو پر ضد روانو اعتراضونو کې تاوتریخوالی کوي باید پر خپل ځای کېنول شي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې متحده ایالاتو په وینزویلا کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي او ولسمشر نیکولاس مادورو یې له خپلې مېرمنې سره یوځای نیولی او له هېواده ایستلی دی. ټرمپ ویلي د امریکا د وخت له مخې د سهار په 11 بجو به خبري غونډه کې نور جزئیات څرګند کړي. راپورونه وایي د دغې ادعا له خپرېدو لږه شېبه وړاندې په کاراکاس او څو ایالتونو کې چاودنې اورېدل شوي او د الوتکو پروازونه زیات لیدل شوي. په ځینې سیمو کې برېښنا هم پرې شوې او حالت بیړنی اعلان شوی. د امریکا فدرالي هوایي ادارې د وینزویلا پر فضایي حریم د الوتنو محدودیت لګولی. وینزویلا بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا بریدونه غندلي او ویلي دي چې ملکي او پوځي هدفونه په نښه شوي. ولسمشر مادرو بیړنی حالت اعلان کړی او ویلي دي چې د تلفاتو کره شمېر لا نه دی روښانه. د دفاع وزیر ولادیمیر پادرینو ادعا کړې چې ځینې ملکي سیمې هم زیانمنې شوي او ټینګار کړی چې هیواد باید د بهرني پوځي حضور پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر ویلي د مادرو د ځای او روغتیا په اړه معلومات نه لري. تر دې دمه د وینزویلا چارواکو د ټرمپ ادعا نه په رسمي ډول تایید کړې او نه یې رد کړې ده. په نړیوالو غبرګونونو کې د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ویلي هیواد یې په عملیاتو کې ښکېل نه و او ټینګار کړی چې نړیوال قانون باید مراعات شي. هغه وویل لندن هڅه کوي په وینزویلا کې د شاوخوا 1500 بریتانوي اتباعو خوندیتوب تضمین کړي. بریتانیا خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې وینزویلا ته له سفر ډډه وکړي. کولمبیا بیا د وضعیت د خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې او د سرحد لپاره یې بیړنی قوماندي مرکز فعال کړی، خو کیوبا دا بریدونه جنایي بللي او د وینزویلا ملاتړ اعلان کړی. کارپوهان وایي که د امریکا پوځي اقدام تایید شي کیدای شي دا په لاتیني امریکا کې له 1990 وروسته د واشنګټن تر ټولو لوی پوځي عملیات بللی شي. مادرو چې په 2013 کال کې واک ته رسېدلی، واشنګټن تورنوي چې د وینزویلا د طبیعي زیرمو د نیولو لپاره د نظام د بدلون هڅه کوي. په غزه کې بیا سخت ژمي د جګړې ټپیان او بېکوره خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د ژمي سړې هوا او باران د غزې د محاصرې لاندې سیمې اوسیدونکو ته په ځانګړي ډول ټپیانو، ماشومانو او مور خوړلو ته نوې ستونزې رامنځته کړي دي. اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې سلګونه زره کسان بېکوره شوي او اوس په کډوالو کمپونو کې په زیانمنو خیمو کې له ډېرو کمو امکاناتو سره د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي. 13 کلنه واد مراد چې کورنۍ یې په یو برید کې له منځه تللې ده وایي د خیمې یخني یې د ټپونو درد ډېر کړی او هیڅ ډول د تودوخې وسایل هم نه لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 80 سلنه ودانۍ په غزه کې ویجاړې شوي او شاوخوا 1.5 میلیونه خلک بېکوره شوي دي. د مرستندویو بنسټونو د شبکې مسؤلین وایي چې له غوښتل شویو 300 زره خیمو څخه یوازې 60 زره رسېدلي دي، ځکه اسرائیلي محدودیتونو د مرستو رسونه ټکنۍ کړې ده. نړیوالو سازمانونو د اسرائیل هغه پرېکړه غندلې چې په اشغال شوي سیمو کې د یو شمېر نړیوالو ټولنو فعالیتونه ځنډولي دي. ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اقدام به بشري وضعیت نور هم خراب کړي. د سیمې یو شمېر هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې بشري مرستو ته بې خنډه لار پرانیزي، ځکه باراني هوا، ویجاړ شوي کورونه او سخته یخني د بېکوره فلسطینیانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی دی. راپورونو له مخې وروستیو طوفانونو لږ تر لږه 13 کسان د ودانیو د نړېدو او یخنۍ له امله وجلي او زرګونه خیمې زیانمنې کړي دي. او خامنه‌ای وایي پارېدونکي باید پر خپل ځای کېنول شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو پر ضد روانو اعتراضونو کې تاوتریخوالی کوي باید پر خپل ځای کېنول شي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د تېرې اونۍ روانو مظاهرو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي هم دي. خامنه‌ای د لوېدلي ملي پولي واحد ریال له امله د خلکو اندېښنې جلا وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې له پارېدونکو سره خبرې ګټه نه لري. دا یو ځل بیا پر بهرنیو قدرتونو لکه امریکا او اسرائیل د لاسوهنې تور ولګاوه. له دې سره هم مهاله د ایران د ملګرو ملتونو استازي امیر سعید ایرواني د ټرمپ روسي څرګندونو ته په غبرګون کې د ملګرو ملتونو مشرتابه ته لیک استولی او د ناقانونه ګواښونو د غندنې غوښتنه یې کړې. د ملي امنیت شورا منشي علي لاریجاني هم د واشنګټن مداخله د سیمې د ګډوډۍ سبب بللې ده. یا د اعتراضونه چې تر ډېره د اقتصاد له کړکېچ څخه سرچینه اخلي د 2022 کال له پراخ مظاهرو وروسته تر ټولو لویه بلل کېږي، خو تر اوسه د هغې کچې ته رسېدلي هم نه دي. د ولسمشر مسعود
پزشکان حکومت ځان آماده ښیي چې له خلکو سره خبرې وکړي، خو اعتراف کوي چې د ریال چټک سقوط یې وس محدود کړی. اعتراضونه په یو شمېر ښارونو کې له نښتو سره مل شوي او چارواکي د څو تنو د وژنې او لسګونو د نیولو خبره کوي. ایران چې وروسته له جګړو او بندیزونو له سخت اقتصادي فشار سره مخ دی، وایي د اټومي پروګرام بډای کول یې درولي، خو د لویدیځ له لوري خبرې اترې لاندې دي پیل شوي. د امریکا ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو پر تهران د نوو ګواښونو خبره هم کړې ده. بهرني خبرونه همدومره، د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبا خپرونې د الله په امان.